أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة دا چې په کفارو خدای په کله قحطي راولي هلته خو ډېر عاجز شي خو چې آبادي په راشي بېرته بیا طغیان او سرکشي شروع کړي لکه دا قحطي چې په اهل مکه و د نبي علیه السلام په ښېراو راغله بیا یې ابو سفیان راولېږو په عذر باندې چې ته خو خدای ته دعا وکړه چې دا موږ باندې څه بارانونه ووري رب کریم وإذا أذقنا الناس رحمة کله چې ور وڅکو موږ خلکو ته کوم قسم رحمت صحت ورکو مال ورکو من بعد ضراء مستهم پس له سختیو نه چې دوی ته رسېدلی و اول مریض و بیا یې جوړ کړو اول مسکین و بیا یې موړ کړو اذا لهم مکر فی آیاتنا نو ناڅاپه د دوی دپاره بیا تدبیرونه یې بد ویل حیلې جوړول وي په دفع کولو د آیاتو دې وکړي پکار خو دا و چې دوی شکر یې ایستلی وی خو مرض مې په صحت ور بدل کړو مسکنات مې په مړښت ور بدل کړو دوی چې جوړ شو باقي شو د آیاتو مقابله یې شروع کړه قل الله اسرع مکرا ته ورته وایه چې الله ډېر زر تیزي کوونکی ده له وجې د جزا ورکولو د فکر د تاسې ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بېشکه رسولان د موږ چې کرام الکاتبین دي هغه لیکي هغه فکر د تاسې چې تاسې یې جوړوئ د نبي یا د آیاتو په دفاع کې هو الذي رب کریم هغه ذات ته یسیرکم فی البر والبحر چې ګرځوي تاسې په خپلو پښو یا د سپرتیا په شیانو په وچه او په دریاب کې ګورې په وچه کې په پښو مثلا وي په اوښانو په اسانو په خرو سپرتیاوې وي نن سبا په موټرو په دغو شیانو کې وي په دریاب کې څوک لامبو وي دریاب د یوې غاړې نه بلې غاړې ته پورې وځي په خپله څوک په کښتۍ کې ځي نو دا چې په وچو په دریاب کې تاسې بیایي حتی اذا کنتم فی الفلک حتی چې کله تاسې په کښتۍ کې یې وجرین بهم او موږ رفتار وکړو په دا خلکو باندې بریح طیبة په ښه نرم باد باندې چې کښتۍ ښه په طبع سفر کې کوي وفرحوا بها او دوی خوشحاله شي په دغه سفر د کښتۍ باندې جاءت حاریح عاصف راشي دغه کښتۍ ته یو باد ډېر تیز مخالف د هغه مراد دی نه وجاءهم الموج او دوی ته راشي څپې من کل مکان د هره طرف نه وظنوا یقیني شي غالبه ګمان شي چې انهم احیط بهم چې په دې باندې احاطه وکړه شوه د موجباتو د هلاکت چې اوس موږ تباه کېږو په دغه وخت کې بیا کافر چاته نارې وایي دعوا الله مخلصین له الدین بیا دعاوې کوي الله ته بلنه کوي الله ته په داسې حال کې چې مخلص کوونکي دي خالص کوونکي دي د الله لپاره د غوښتنې دا عبادت خو دین ده دعا عبادت ده عبادت ټول دین ده نو دا دعا بیا خاص یو الله ته کوي او دا وعدې کوي لئن انجیتنا من هذه ای الله تعالی کتا د دریاب د دغو څپو نه موږ خلاص کړو لنکونن من الشاکرین موږ به خامخا له جملې د شکر ایستونکي نه شو فلما انجاهم کله چې الله دوی ته نجات ورکړي اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق بیرته ناڅاپه بیا دوی سرکشي و بغاوت ظلم شروع کړي په مځکه کې په ناحقه سره الله تعالی وایي یا ایها الناس ای خلکو انما بغیکم علی انفسکم بېشکه دا د ظلم ضرر د تاسې په خپل ځان ده ولې چې څومره ظلمونه کوي په آخرت کې عذابونه دومره ډېرېږي متاع الحیات الدنیا دغه یو څو شپې ژوندون د ګټه د ژوندون د دنیا د تاسې بې واخلئ بدماشۍ او ظلمونه به وکئ د خلکو نه به په زور روپۍ واخلئ دنیایي منافع به هم ځان ته حاصل کړئ لکن ثم الینا مرجعکم بیا بیرته موږ ته راتګ د تاسې د قیامت کې فننبئکم بما کنتم تعملون موږ به خبر درکړو تاسې ته په هغه څه چې تاسې عمل کوئ رب کریم د ټولې دنیا د زندگی یو مثال ذکر کوي د خلکو د پوهونې دپاره چې ګورئ دا د دنیا زندگی ډېره کمه د دنیا نه فایده اخیستل ډېر کم دي رب کریم یې داسې مثال لري لکه زه چې باران وورومه ځکه شینوالی شروع کړي بوټي وټکېږي حتی چې دا بوټي اوږده شي چمن بوټي سره ګڼ شي ځکه ښه ښایسته شي او هلته غنم د انسانانو خوراک وربشي او جوار او داسې شیان ناشته شي او د حیواناتو خوراک ناشته شي خلکو خیال دا شي چې بس نو کال آباد ده موږ به سږکال سختې ښې غلې واخلو رب کریم یې ناڅاپه دغه باغ دغه مځکې دغه فصل د دوی ته د موږ د هلاکت یو شی راشي
په شپه یا په ورځ کې دا غنم داسې شي لکه ریبل شوي پراته، لکه بیخي د پرونه چې په دا پټي کې ولاړ نه و. نو د دغه باران په ورېدلو باندې د دغه ځمکې شادابي، سرسبزي، تازګي څومره وخت ده؟ د ټول عمر ګټې په اخلي که هغه د یغه کال ګټه په وانخیسته چې باد و شای په راغله، آفتونه په راغله. د دنیا د زندګي داسې مثال دی، یو څو ورځې لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ان هذه الدنیا حلوه خضره ګوره دا دنیا خواږه ده، سړي ته خوند ورکوي، شنه ده، کتن هم خوند ورکوي، ښه بنګله، ښه موټر، ښه دوکان، ښه مارکیټ، ښه باغ، ښه مځکه سړی ورمستوي. خو ګورې که په حق دې دغه دنیا حاصله کړه، الله به برکت در کې پیدا کوي، او که په ناحق دې واخیسته تا دې تباهي ذریعه ګرځي. لکه یو ځای کې حدیث مبارک کې راځي، حضرت نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلکو د مسکنت شکایتونه کړه، ده ورته وویل زه په فقر په تاسې نه ډارېږم چې مسکنت نه به تاسې ته راشي. هغه وخت به څه کوي چې فتوحات شي، روم او فارس او د علاقې ټولې فتح شي، دنیا مو ډېره شي، د دنیا د ډېروالي نه در باندې ډارېږم چې تباه به شي. خلکو ورته ویلې د دنیا ډېروالی خو خیر ده، د خیر نه هم شر پیدا کېږي چې ډېره دنیا یې خو دیني کارونه به کوو، عبادت ته به موږ خلاص شو چې دنیا مو ډېره چې خو خپل عبادتو ته به خلاص شو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ساعت چوپ شو، بیا یې ورته وویلې تاسې څه خیال کوئ دا بارانونه چې وورېږي، شنه فصلونه چې شنه شي، دا ټول خیر ده، ګټه ده. ګورې شنه فصل ته شنې شوتلې ته چې غویی ورګډ شو، دغه چې خوراک ته شروع کړو، و چې دا خوراک په کنټرول نه وي، دی په مړېږي نه، حیوان ده، د خپل عاقبت سوچ نه وي ورسره، پسې خوري. اوس نو غویان دوه قسمه دي، یو قسم غوی دا ده چې شنه شوتله ډېره وخوري، بیا لمر ته مخامخ ودرېږي، په دغه کې یو تجربه ده، شخوند شروع کړي. دا غویی چې لمر ته مخامخ ودرېږي، شخوند شروع کړي، هلته عزیمه شروع شي، نو بیا مخه یې شا طرف ته دغه قضای حاجت نری ریخ د ریخ په شکل ته لاړ شي، خېټه بېرته پوچه شي، بیا خوراک شروع کړي. که په دغه ترتیب و خو دا غویی بچ کېږي، او که نه خوري یې هضمه کوي یې نه، فضلات خارجوي نه، دغه ته موقع نه ورکوي، نو دغه غویی به یا مریض کېږي او یا به مړ کېږي. اوس دغه شین فصل خیر شو، د دغه غویي دپاره که تاوان شو. د دنیا ګټل هم وایي دوه قسمه ده، یو قسم دا ده چې سړی دنیا وګټي، کال پوره شو، خپلې سرمایې ته حساب وکړو، دغه سرمایه کې دومره شی په ګټه په لاس باندې راغله، هغه د خدای په لار کې ولګوله، څه کمه شوه، بیا بل کار ته کار کوي، بیا یې په خپل کار کې چې څومره ګټه وکړه پیداوار په هغه کې بیا څه د خدای د رضا دپاره ولګوي، دا خو دې بچ شو. او که نه ډېرې یې جمع کوي، څوک به مریضان کېږي، لکه صدقات نفلي اعمال کې پرېږدي، خو څوک به تباه کېږي چې عین فرض زکات کې پرېږدي. څومره سزا به یې بیا هلته په قیامت کې؟ پرونه نه ویلې 50,000 کاله به خدای سزا ورکوي، 50,000 کاله. نو دا دنیا د دغه انسان دپاره خیر شوه که شر شوه؟ نو الله تعالی وی ان مثل الحیات الدنیا، بېشکه خبره دا ده چې مثال د دغه لږ ژوندون د دنیا چې زر تېرېږي داسې ده، کما ان انزلناه من السماء، لکه هغه اوبه چې موږ یې نازله کړو د طرف د اسمان نه، فاختلط به نبات الارض، بیا سره ګډ شي د دغه اوبو په سبب باندې هغه شینوالی د مځکې سره ګډ شي، بوټي سره یو بل ته جلغونه روان شي. مما یاکل الناس، دغه د مځکې شیان نبات وي د هغه شیانو نه چې انسانان یې خوري لکه فصلونه، والانعام چارپایان یې خوري لکه واښه، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تر دې پورې چې مځکه ونیسي ښه ښایست خپل، وزینت ښایسته شي، وظن اهلها، او ګمان چې د اهل د دغه مځکې د دا خلکو چې انهم قادرون علیها، چې دوی بېشکه قادر دي
په دغه ګټه اخیستلو د دغه فصل باندې آتاها امرنا راشي دغه باغ ته دغه فصل ته دغه شنه چمن د دوی ته امر د هلاکت موږ لیلا په شپه کې او نهارا په ورځ کې فجعلناها حصیدا موږ وګرځو دا شین فصل ریبل شوی کأن لم تغني بالامس لکه پرون چې بیخي دلته نه و کذلک نفصل الآیات دا شان موږ واضح بیانوو آیاتونه لقوم یتفکرون هغه قوم لره چې هغه فکر کوي والله يدعو الى دار السلام الله تعالی خپل بندگان بولی کور د سلامتیا ته چې جنت ته ويهدي من يشاء هدایت کوي هغه چاته چې ورته خوښ شي الى صراط مستقیم لارې برابر ته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویده ده ملائکه راغلي ویدي ته سړي عجب شان ده سترګې ویدي زړه بیدار وي خبرې اوري د دغه لپاره یو مثال بیان کړي ابو ته خو ویده ده وایي زړه بیدار ده اوري نو یې چې سید بنا دارا یو چښتن د کور جوړ ده بیا په دغه کور کې سترخان باندې مېلمستیا تیاره کړې ده بیا یو داعی لګلی ده خلکو ته چې خلک راغواړي سترخان ته دغه مېلمستیا ته چا چې دغه داعی بلونکي ومنل وربشي هغه کور ته او هغه سترخان به خوراک وکړي د کور چښتن به ورته راځي خو که چا دغه بلونکي خبره نه ومنله العیاذ بالله چې دغه لیونی وګوره بیا عقل العیاذ بالله وګوره نو کور ته به هم ورنشي نو بیا چې کور ته ورنشي داخل نو د سترخانه به خوراک څنګه وکړي د کور چښتن به ورته ناراضي بیا یې ورته ویلې اویلوها اوس د دغه ترجمه ورته وکړئ د دغه مثال بله بیا ورته چې خدای خو ویده ده هغه ورته خو سترګې ویده دي زړه بیدار ده نو بله ملایکې تعبیر ورته کوي سید الله ده کور یې جوړ کړی ده اسلام په دغه کور کې دننه مېلمستیا تیاره کړې ده جنت داعی لګلی د رسول الله چا چې د رسول الله ومنل اسلام قبول کو کور د اسلام ته داخل شو نو وربشي هغه مړی ته خوراک ورته وکړي او د کور چښتن چې الله تعالی هغه ورته راضي وي چا چې د پیغمبر علیه السلام ونه منل اسلام یې نه کو قبول نو هغه کور هغه مېلمستیا نه به محرومي د کور چښتن به ورته ناراضه وي چې الله تعالی ده او داسې نه چې وایي لکه د دنیا په مېلمستیا کې چې څوک مېلمستیا وکړي تا ته دعوت درکړي ته نشي صرف درنه خفه شي نو خو بس نه رسېږي ما ماړی کړی او ته رانغلی الله چې ناراضه شو خدای هم دې وساتي بیا نو جهنم ته بیایي نو الله خلک ګوري دار د سلام ته د دار سلام دو تعبیر دي یو دا چې دار سلام اسلام ده اسلام د سلامتیا شی ده چې دار اسلام ته دی بولی چې اسلام ته ور داخل شوې نو بیا به جنت ته ورشي امړی به مخې مېلمستیا به دې الله وکړي دوم قول دا ده چې دار سلام خپله جنت ده دا د هر قسم آفاتونه سالم ده نه بیا سپینګیرتوب شته پکې نه مرضونه شته پکې نه مسکنتونه شته پکې نه پریشانۍ او خفګانونه شته پکې نه ستړی ستومانتیا شته پکې یو شی نه شته پکې للذین احسنوا شته د هغو خلکو دپاره چې په دنیا کې نیک عملونه کړي دي الحسنا نیکه بدله چې جنت ده وزیادتون زیادت چې د الله تعالی دیدار ده چې مخکې مو وویلې ولا يرحق وجوههم قطر او نوی به پټ کړي مخونه د دغه جنتیانو ګردو غبارو ولا ذلتون او نه هیڅ قسم رسوایي او ذلت اولئک اصحاب الجنة دغه خلک چې کنان د جنت دي هم دوی به بیا په دا جنت کې خالدون همیشه وي والذین کسبوا السیئات چا چې کسب د ګناه وکړی کفر نفاق جزاء سیئة بمثلها جزا د بدۍ د دی په قدر د بدۍ د دی ده وترحقهم ذله او پټ کړي به یې مخونه د دې ذلت او رسوایي ما لهم من الله من عاصم نه به وي د دې دپاره د عذاب د الله نه هېڅ ساتونکی چې دی اخلاص کړي داسې به یې مخونه تور وي کانما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما لکه ګواکې چې پټ کړی شوي وي مخونه د دی په ټوټو د شپې کې حال ده چې دا شپه تکه تورې وي سپوږمۍ ستوري نه وي پکې لکه د تورې شپې ټوټې چې په مخ باندې لیدلې د مسلمان مخ داسې کېږي لکه څوارلسم سپوږمۍ لکه دا غټ غټ ستوري خپل رتبې په انداز رڼایي ورته پیدا کېږي او دې مخونه به لکه توره شپه داسې تور وي اولئک اصحاب النار دا خلک بیا چې اطمینان د اور دي هم دی به بیا په دا اور کې خالدون همیشه وي
ويوم نحشرهم جميعا یاد که هغه ورځ چې راجمع به کړو موږ دا خلک ټول ثم نقول بیا به وویل للذین هغه خلکو ته اشرکو چې شرک یې کړی مکانکم انتم وشرکاءکم ودرېږئ په خپل ځای باندې تاسې او هغه د تاسې خدایان بتان ټول به سره یو ځای کړي بیا به فزیلنا بینهم الله تعالی وایي موږ به بېلتون راوړو د دې په مابین کې هغه د خدایي او د بندګي نسبت به سره ختم شي بلکې بېزاري به شروع شي وقال شرکاؤهم هغه د دوی خدایان به وایي ما کنا ایانا یعبدون دوی ما کنتم نه وایي تاسې ای کفارو ایانا تعبدون چې موږ ته عبادت کوو تاسې موږ ته عبادت نه ده کړې دغه نه څوک مراد دي دا معبودین څوک خو یې ذوي العقول لکه ملایکې هم دوی د الله لورانې بولې عبادت ورته کوي عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام هم د الله خدایان بولې دوی عبادت ورته کوي نو هغه به ورته چې تاسې د موږ عبادت نه ده کړی د شیطان به کړی او څوک یې نه دا خپله بتان به خدای ورته ناطق کړي دا بتان به ورته وغږېږي تاسې د موږ عبادت نه ده کړی بلکې تاسې په عبادت بلکل موږ خبر نه وو په دا بیخي پوهېدو نه چې ته سجده چاته لګوې فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم بس د الله چې شاهد ده په مابین د ما او د تاسې کې ان کنا عن عبادتکم لغافلین موږ یو د تاسې د عبادت نه غافله دا بیا د هغو شرکاو خبره ده په قیامت کې شرکا به ورته وایي چې تاسې د موږ عبادت نه ده کړی دوی به ورته نه موږ د تاسې عبادت کړی دا معبودان به ورته الله د موږ تاسې په مابین کې شاهد ده الله شاهد ده چې تاسې د موږ عبادت نه ده کړی موږ دعوت عبادت نه ده درکړی نه ګورې بتانو چاته دعوت ورکړی نه عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام چاته دعوت ورکړی نو الله د موږ د تاسې په مابین کې شاهد ده هغه بس ده بلکې تاسې په عبادت موږ بیخي خبر نه وو هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون په دغه ځای کې به ښکاره شي او وبچې کې هر یو نفس جزا د هغه عمل چې پخوا یې لېږلی و دنیا نه آخرت ته او بیرته به بوتلی شي دوی هغه الله ته چې مولا د دوی د په حق په واقعي واقدار ده او رک به شي له دوی نه هغه دروغ چې هغه دوی به د ځانو جوړول چې دغه خدایان به بیا د موږ شفاعت کوي په قیامت کې